کالي دې همدغه دا خوش کېدلي بچیه که نه زه راغلی یم که نه نه په هغه ورځ خو زه لاړم تا ته ما ویلي و ځان ته به څه شی واخلئ وهم راوړې مو سودا خو شته که نه نور څه شی کمبود دی دا کمبود دی چې قرض م خلاص شي او دغه نیا مې خپونه خسي ښه الله به خیر کړي وجه ساړه خو ژمی دی که نه ساړه خو شته بچیه جمپر دې م نشته همدغه جامې خو دې م شکېدلې دي بچیه که نه څوک یې راته نه اخلي څوک یې درته نه اخلي زه راغلی یم بچیه که نه تا ته وګوره تا ته مې څه شی راوړی بچیه دا وګوره دومره ګرم جمپر دی ته واغونده 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 آفرین آفرین بچیه دا مې درته بوټان راوړي ته وګوره څه شی راوړی مدرسې ته چې ځې یا سبق ته چې ځې مخ په پکې پټوي صحیح ده صحیح ده بچیه دا هم در سره واچوي ښه او دا مې درته دا څه شی دی دستکشې آفرین دا هم واخلئ او دا جورابې دا به واچوي صحیح ده اوس ودرېږه ته ودرېږه ته اوس راشه دې خوا راشه دې خوا راشه دې خوا راشه لږ مزل پکې وکړه صحیح دي خوشحاله شو دستکش هم واچوه که نه دا هم واچوه دا هم واچوه نصیب کړه زلالت خدایا ته پرې بوټان دې مو شو اغوستي یا الله ته هغوی سره ښه وکړي یا الله تی هم دغسې بچو ته ورکړي یا الله تی د دې په دوو بجه بچو ته ورکړي یا الله تی هغه دنیا جنت کې یا الله تی هر قدم ځان ته خیر اوسي بچیه خیر اوسي بچیه دوستانو دې کورنۍ ته راغلي یو تاسو به د دې ماشومې د دې معصومې ماشومې هغه دردونکې خبرې اورېدلې وي چې قرضداران راځي او حتی مورکۍ وویل چې دغه لورکۍ مانه ویوله د قرض په مقابل کې د دوی پلار نشته مړی ژوندی ورک دی الحمدلله موږ ورته راغلي یو جمپر او دا شیان د ژمي دا هم دې جن ماشومې ته راوړي دي نو قرضدارانو سره به څه وکړو بچیه اوسه بله ورځ هم راغلي وو د موږ روپۍ راکړې بله ورځ هم راغلي وه نو روپۍ تا نه غواړي بچیه موږ نه غواړي که نه موږ چا نه غواړي نو دا به څه وکړو اوس موږ څو روپۍ درکړو چې قرضدارانو ته ورکوئ څو روپۍ در باندې دي 80,000 هم ډېرې دي قرضداران څوک دي خپل خپلوان دي که نه پردي پلار مې قرض کړي دي تنې هغه پاتې دي هغه پاتې مو سوی موږ ته راکړه پلار خو دې معلوم نه دی چېرته ورک دی راځي هم نه کور ته نه ته مکتب ته ځې بچیه نه مدرسې ته موږ څوک نشته څوک هم پکې واچوي لاړ به شو که څوک وایي څوک نشته بچیه مکتب نږدې دی دلته او دغلته مدرسه هم شته دی مدرسې ته هم نه ځي سبق نه وایي سبق بچی ته باید ووایي که نه اوس خو مې جمپر هم درته راوړو سهار کې به ځې سبق ته صحیح ده سپاره غواړي قرآن شریف غواړي هر څه چې غواړي ځې مکتب کې دې ماچوو صحیح ده دوستانو الحمدلله همدغه ماشومې خبرې به تاسو اورېدلې وي دا کورنۍ موږ سره سپانسر شوه انشاءالله دا به نور د وړو تشویش نه کوي دې ته به هره میاشت موږ کور ته سودا راوړو ډېره مننه له هغه چا نه چې دا کورنۍ موږ سره سپانسر کړې ده او الله دې خیر ورکړي په افغانستان کې بېوزلي ده همدغسې بې سرپرسته کورنۍ شته بلکې ډېره داسې کورنۍ شته چې هغوی اشد ضرورت ستاسو سپانسرشیپ ته لري ځکه هغوی بېوزله دي په کور کې سرپرست نه لري موږ همیشه دا هڅه کړې چې هغو کورنیو ته ورشو چې بې سرپرسته وي که په کور کې موږ په دې پوه شو چې معمولي یو کس د عوایدو لپاره څه لري موږ هغه کورنۍ ته نه ورځو بلکې هغه کورنۍ ټارګټ کوو یا یې هدف ګرځوو چې هغه بې سرپرسته وي د ګټې دپاره هېڅ هم ونه لري الحمدلله دغه کورنۍ موږ سره سپانسر شوې ده هره میاشت موږ دوی ته پیکیج راوړو ښه بچې ته دلته کښېنه ما سره کښېنه ته اوس تا ته څو روپۍ درکړو چې قرضداران خلاص شي ستاسو زه په حساب نه پوهېږم ماما 80,000 هم کېږي 80,000 روپۍ نو 80,000 خو ډېرې روپۍ دي موږ سره خو نشته قرضداران ډېر راځي نو تا ته به زه یو شی درکړم خو هغې کې چې هر څو روپۍ ستا خوښه هغه به پکې واخلي صحیح ده خو ټولې به نه اخلي صحیح ده ما درته روپۍ راوړي قرضدارانو ته څو روپۍ ورکې زه واخله څو روپۍ پکې اخلي ځه څو روپۍ پکې اخلي واخله زه واخله څو روپۍ چې دې خوښه یې واخله ځه واخله بچې که نه واخله چې څو روپۍ اخلي ځه 80,000 روپۍ نو 80,000 روپۍ دا خو ډېرې دي که نه ته څو روپۍ پکې اخلي ته واخله زه څو روپۍ چې اخلي زه واخله ښه دوستانو الحمدلله دا د مسافرو مرسته وه نور به د دې ماشومې پسې څوک نه راځي چې تا موږ په قرض کې وړو نور به دې ماشومې دروازه څوک نه ډبوي چې موږ په تاسو باندې قرض دی الحمدلله ملګرو مرسته کړې وه همدغې کورنۍ ته راغلي یو همدغه 80,000 افغانۍ به دې خلکو ته ولې مې درته راوړي دي الله
دې آباد ودان کړي، الله خیر دې اوسې. څومره نور هم ورکړي، الله دې ډېرې ډېرې ورکړي. خیر اوس. په شمار پوهېږي ته نه شي شمارلی؟ ته ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 د 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 د 50 زره. صحیح شو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دی څو؟ 80 زره. قرضداران خلاص شوه. دا ستا شي، دا د 1 دا د 2 دا د 3 دا ستا شي ښه، د 4 د 5 2 دي ښه، د 6 د 7 د 8 د 8 نیم. دوستانو 80,800 افغانۍ 8,500 افغانۍ هم دې ماشومې شوې چې دې په دې معصومه خوله باندې د خلکو نه غوښتنه کړې وه چې موږ قرضداران ډېر تکلیفوي او ډېر هم ځوروي. خو الحمدلله د دې کورنۍ مشکلات ځکه حل شوه چې هره میاشت په دې کورنۍ سره موږ د خوراکي توکو کومک کوو او دې تر څنګ کوم قرضدار چې د دوی کور ته راتله او دغه معصومه بچۍ له ځان سره وړله، دا قرضدارې به نور د دوی کور ته نه راځي. الحمدلله هغه د قرض ټولې پیسې موږ ورکړې. کومو ملګرو چې مرسته کړې اخلاص یې کړې، الله دې خیر ورکړي، الله دې دې نه نور هم ډېرې ورکړي، آمین الله کې. دې بچي ښه کړي، الله آمین دې کې. کور کې بیخي غم نه راولي، الله دې آمین. کور کې دغسې خوشحالي له تاسو سره الله مې خیر بچي اوسې. ښه کړه. موږ ته دعا نه کوي؟ ولې نه کړه؟ موږ ته هم دعا کوه، ټولو مسافرو ته دعا کوه ښه، ټول مسلمان ملت ته دعا کوئ. صحیح ده بچیه؟ خوشحاله خو شوې، نور خو به قرضداران خلاص شي، پیسې به ورته ورکئ، هره میاشت سودا هم درته راوړو، مشکل حل شو. نور څه غواړې؟ تا به مکتب کې مو واچو، مدرسه کې به دې مو واچو. صحیح الله ده؟ آباد ودان کړه، خیر اوسې. الله ستاسو موږ سره ښه کوي، الله خیر دې اوسې تاسو سره بچیه. ښه وکړي، الله خیر دې اوسې بچي بچیه. خیر اوسې بچیه. دا شهید وطن، دا یتیم ملت، خدایا ته په مهربان شي ته یې وساتې.